ځکه الله رب العزت وایي ما دنیا ته تاسو رالیږلي لیبلوکم ایکم احسن عملا، د دې امتحان دپاره مې راغلي چې څوک به حسین عمل کوي. حسین شی در شا خوخی کنه خیستا د الله خوخی لیبلوکم ایکم احسن عملا. یو حدیث کی راځي ان الله لیعجب من الشعب لیست له صبوه، وی دا الله هغه نوجوان ډیر زیات خوښ وي او الله تعجب کوي چې الله خوشحالي الله د دې الګنا نوجوان نه متاثر کیږي، یعنی الله خوشحاليږي. دا سور په دې معنا سره تعجب په دې معنا سره الله ډیر زیات خوشحاليږي د دې نوجوان نه چې هغه فضولیاتو کې میلان نه لري. هر هغه څه چې هغه کې ټیم ضایع کیږي هغه کې میلان نه لري، وایي داسې نوجوان د الله رب العزت ډیر زیات خوښي. دا د مسند احمد حدیث دی. د دې وجه عزتمند دا نوجواني بیا نه راځي بار بار، چې کله نوجواني تیر شي نو عزتمندو د چا نه ژوند یو ځل تیر شي بیا دا ژوند بیا نه راځي، دا ژوند بیا نه راځي. نن موږ ته موقع ده ته بار ملک ته تلې ته ښه ملک ته تلې، هلته کار روزګار دی، هلته چې کوم دی ته خپل وخت قیمتي کولی شي. ستا بچي ستا یاران دوستان ستا خپل خپلوان ستا په انتظار باندې دي، نو داسې نه چې وخت نه ضایع شي. وایام الحداثة فاغتنمها، شاعر وی وایام الحداثة فاغتنمها الا ان الحداثة لا تدوم. وی دا نوجوانی چې کوم دی دا ډیر قیمتي طور دی، ډیر قیمتي ملغلره ده. فاغتنمها دا غنیمت وګڼه، دا د فیدی شیز وګڼه. خپل نوجوانی خپل ټایم په ښه کارونو کې چې کوم دی استعمال کا. کوم مسلمان دا غواړي چې زما اسلام حسین اسلام جوړ شي، احسن اسلام جوړ شي، چې الله او پیغمبر ته خوښ وي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کوم مسلمان حسین مسلمان دی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه. وی تاسو ته پته ده حسین مسلمان هغه دی چې هغه لا یعنی او فضول کارونه نه کوي، وخت نه ضایع کوي. دا حسین مسلمان دی. چې کوم مسلمان نه ټیم ضایع شو دا حسین مسلمان نه دی، دا حسین اسلام نه دی. ترکو ما لا یعنی، لا یعنی کارونه بنه کې، فضول کارونه بنه کې، داسې خبرې بنه کې چې هغه ستا عمر ضایع کوي، داسې کار بنه کې چې هغه ستا عمر ضایع کوي، داسې ځای کې به کښېنې نه چې هغه ستا وخت ضایع کوي، داسې دوستانو سره به یارانه نه کوي چې هغه ستا ټیم ضایع کوي. نو دا حسین مسلمان دی. نو کوم مسلمان چې فضولیاتو کې شرکت کوي، لغویاتو کې شرکت کوي، وقت ضایع کیږي، مسلمان دی خو حسین او خیسته او ښکلی مسلمان نه دی. د په اسلام کې ښکلا نشته. چې بار ملکی مسافر وي په ډیرو کې او یا کم سټوډنټان په هاسټلونو کې اوسېږي، کم کالجونو یونیورسټو کې چې هاسټل وي، یا دلته پېښور کې فقیرآباد کې هاسټل دي، په هاسټلونو کې اوسېږي، د دې جینکو هلکانو ډېر ټایم ضایع کېږي او دوی سره موبایلز وي، ګیمونه کوي، ټیک ټاک کوي او دا شان موبایلز کې مختلف ګیمونه کوي، پبجی گیمز کوي او دا شان نور مختلف ګیمونه کوي، خپل ټایم ضایع کوي. وخت تلوار دی، دینه کار والا یعنی طالب کار وګوري. نو دې کسانو ته سوچ کول پکار دي. انسان له بیجا او فضول خبرې نه دي کول پکار. خبرې څلور قسم دي، کارونه څلور قسم دي. دا یاد لرئ انسان ټایم ولې ضایع کیږي؟ ښه او بد پیژندل غواړي. چې ته بد نه پیژنې نو د بد نه ځان څو ساتې. نو دا د هوښیارتوب خبرې دي، څلور قسمه خبرې دي. په دې کې یو خبره کول پکار دي ځکه هغې کې فایده ده. درې قسمه خبرې نه دي کول پکار. هره خبره چې ته کې نو هغې ته ګوره، یا به سراسر نقصاني وي، نقصان سړی پیژني، سراسر به نقصانی وي، یا به دویم داسې خبره به وي چې نه به پکې نفع وي او نه به پکې نقصان وي، او درېیمه داسې خبره ده چې هم به پکې نفع وي هم به پکې نقصان وي، نفع او نقصان به پکې دواړه وي. نو دا درې واړه کارونه د نه کولو دي، ځکه دې کې هر ځای کې نقصان شته. څلورمه خبره هغه ده، اصل خبره هغه ده، اصل کار هغه دی چې هغه سراسر فایده پروفیټ او انسان ته ترقی ورکړي. دغه کار د کولو دی. چې کوم نقصانی دی مه کوه، چې کوم کې نقصان فایده دواړه شته. هوښیاران خلک داسې کار نه کوي، ریسکي کارونه، وایي ځکه دې کې نقصان هم دی.
دا کارم پرېدا چې کوم کار کې نه نفع شته او نه نقصان شته نو څه فایده ده دا کارم مکوا نو 1/4 کار کول پکار دي په څلورو کارو کې دا یو کار په څلورو خبرو کې دغه یو خبرې کول پکار دي نو چې کله خبره کې ګوره چې نقصانی خو نه ده چې کومه سراسر فایدهمند خبره وي هغه خبره کوه او هغه کار کوه نو بیا بتا دا فایده درکې نو اکثر چې کوم بار ملکونو کې کسان نو اکثر چې کوم بار ملکونو کې مسافر دي الکان دي هغوی نه ټایم ضایع کېږي چې کوم هاسټلز کې طلبا او سټوډنټس دي هغوی نه اکثر ټایم ضایع کېږي د دې خیال ساتل پکار دي او بیجا خبرې کول د وخت زیاده د وخت نقصان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې حسین اسلام د چا دی هر انسان غواړي چې زه حسین او خسته مسلمان جوړ شم مسلمانان ټول یو او ټول کلمه ویلې ده خو په دې مسلمانۍ کې درجې دي مسلمانۍ کې درجې دي لکه ګوره ټول ټماټر یو شان نه ټول پیاز یو شان نه ټول کورونه یو شان نه ټول سړکونه یو شان نه ټول ملکونه یو شان نه وي ټول د خوراک شیونه یو شان نه وي چا کې فایده زیاته چا کې کمه هر انسان دغه رنګ ټول مسلمانان یو شان نه دي نو د جبې خیال ساتل پکار دي جبه هم قلا ده هم بلا ده ښه کارونه پدې کېږي بد کارونه پدې کېږي نو چې کوم انسان ته پته وي چې زه کله خبرې کوم ما نه ټایم ضایع کېږي نو بس شیخ فریده او چپه خوله دې بهتري ده السکوت سلامه خاموشي کې سلامتی ده انسان د ډېرو کارونو نه بچي بیا خاموشي اختیاروه د دې وجې نه عزتمندو بعض هلکان دي بار ملکونو کې هغوی ماشاءالله ډېره ترقي وکړه هغوی ته پته ده چې ما پلار پرېښی دی ما مور پرېښه ده چا ښایسته ښایسته ځوانانې ښځې پرېښي وي چا واړه واړه ګلالي ماشومان پرېښي چا خپل یاران دوستان پرېښي دي چا د خپل پاکستان د پیښور خوږي اوبه پرېښي دي چا خپل عزیزان رشتہ داران اقربا پرېښي دي چې هغوی سره به سلام دعا کوله د زندګۍ کې به ښکلا وه خوشحالي به وه مړی ژوندی پرېښی دی بیا هلته کمره کې ناسته بار ملکونو کې دوبۍ امارات سعودي او نور ملکونو کې ناسته خپل ټایم ضایع کوي خپل خپې په خپله تبرګي باندې وي او خپل ځان خرابوي او بعضې هلکان تکړه دي ماشاءالله هغوی چینلې ویستي دي اسلامي چینلې ویستي دي چې د کار روزګار نه راشي یو چینل باندې کینی او ځان ته موبایل کینی او اسلامي خبرې کوي یا چې کوم اسلامي علما دي د هغوی ویډیوګانې مخکې شیر کوي یا دغه رنګې مختلف د عبرت خبرې دي خوږې خبرې دي د عبرت خبرې دي د عبرت کیسه ده هغه موبایل راوالي هغه کیسه خلکو ته وګي او په هغې باندې خپل خیالاتو اظهار وکړي او خلکو له ذهن جوړوي که څوک داسې نه دي هغوی ځان له کاروباري سیسټم په یوټیوب باندې جوړ کړی دی په موبایل باندې جوړ کړی دی او هغوی لګیا دی خواري کوي او ښې خبرې کوي او په دې باندې لګیا دي پیسې ګټي او په لکونو باندې د هغوی فالورز دي عام کس دی خو خپل وخت قیمتي کړی او بل سړی دی بس صرف موبایلونو او فیسبوک کې پردی ګانې ګوري پردی خبرې صرف اوري خپله فایده یې وانه غسته نو وخت نه دي ضایع کول